پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعض احادیث داسې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو 3 میاشتې متصل راځي. یو د رجب میاشت ده، پیغمبر علیه السلام دا د الله تعالی میاشت ده چې کومه میاشت کې اوس موت روان دي. ځکه دی کې عام طور مالداران خپل زکاتونه بس، چې کوم غریب خلک دي د الله تعالی مخلوق دی، نو هغه دا ورځې په ډیره وسایو په ډیره خوشحالي کې تیروي. ځکه الله تعالی مخلوق په دې ورځو کې خوشاله. الله پیغمبر علیه السلام دا د الله تعالی میاشت ده. شعبان چې کله وروسته راسي دویمه د برات میاشت ده، پیغمبر علیه السلام دا زما میاشت ده. ځکه دی کې زه د خپل امت د ګناهګارانو شفاعت کوم او دی کې زما د امت رزقونه بیشل کیږي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به همیشه د برات 15مه ورځ په دې میاشتو کې په روژه تېروله. ځکه د ویل چې کوم زما د امت رزقونه بیشي ما ته مزه او خوند راکوي چې زه په هغه حالت د روژې کې یم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام من صام یوما من شعبان، چې کوم چاته الله تعالی یو ورځ د شعبان روژه په نصیب ورکړه نو فتحت له ابواب الجنان، بیا به د جنت ټولې دروازې ورته خلاصي. وغلقت منه ابواب النيران، بیا به د جهنم ټولې دروازې ځینې بندي. ځکه دویمه میاشت د شعبان چې روانه ده، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا زما میاشت ده. او وروسته رمضان، پیغمبر علیه السلام وایي زما د امت د عبادت میاشت ده، زما د امت میاشت ده. ځکه هغه میاشت کې الله تعالی د انسان نفلی عبادت که د لاسه وسي الله تعالی په فرضي باندې وشماري، او یو فرضي عبادت که په هغه میاشت کې د لاسه وسي الله تعالی یو په اویا باندې وشماري. ذکر رجب میاشت کې موت روان یو، د دې سورسته شعبان را باندې را رسیږي، د دې سورسته رمضان را باندې را رسیږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې د دې میاشتو ډېر فضیلت راغلی دی. درو سره میاشت لکه علماء بیا دا لیکلي چې کله پر سړی باندې د رجب میاشت را ورسېده، د رجب میاشت داسې ده لکه سړی چې په مځکه کې تخم واچي. تاسو لیدلی دی بزګر او چې کوم خلک د کښت کروندې خلک دي، نو اول مځکه سره شني په هغې کې کښت اچوي. نو د رجب میاشت داسې ده لکه سړی چې کښت کوي، دا د عبادت کښت کرل کېږي. او د کښت د کرلو څخه وروسته عام طور د دې کښت د دې او پاشي او باران ته ضرورت چې پر دې باندې اوبه راسي. نو د شعبان د میاشتې عبادت داسې دی لکه سړی چې پر کښت باندې او پاشي وکړي، باران ور باندې وکړي. او چې کله پر کښت باندې بهترین بارانونه راسي، هغه کښت هغه پخوالی کوي، او د پخوالي څخه وروسته خلک د هغې څخه غله اخلي، خلک د هغې څخه نفع او فایده اخلي. او د رمضان مبارک میاشت داسې ده لکه سړی چې په هغې کې خپل فصل کاټوي. نو ځکه کښت وکرل سي، بیا پر کښت باندې باران راځي، او د باران څخه وروسته د پخوالي څخه وروسته خلک کښت کاټوي او پرې کوي او لو کوي. نو د نیکو اعمالو تخم په دې میاشت کې کرل کېږي، او پر دې باندې باران په دویمه میاشت د شعبان کې به راځي. او د دې کښت پخېدل دا به په رمضان المبارک کې نیکبخته سړی به هغه څوک چې رمضان المبارک کې د خپل کښت څخه نفع واخلي. بعضې نور علماو بیا لیکلي دي چې د رجب د میاشتې حیثیت داسې دی لکه سړی چې لکه یو وږی یو غنم دانه چې راشنه سي، نو راشنه کېدلې د رجب په میاشته کې کېږي. او د دې څخه وروسته بیا پر دې باندې چې وږی راځي، میوه راځي. ځکه وږی او د غنم تڼکه که راشنه سي او پر هغې باندې وږی رانسي، نو هغه هم څه فایده نه کوي. دا غنم وږی دا د شعبان په میاشته کې ورباندې راځي. او د وږي پخېدل، د وږي پرې کېدل، د وږي کوټل صفا کول، دا ټوله د رمضان المبارک په میاشت کې راځي. نو که سړی د عبادت ثمره غواړي، د عبادت نتیجه غواړي، د عبادت چې کومه شنګشتیا ده هغه په دې میاشت کې راوځي. او پر دې باندې چې کوم وږی لګېږي، چې پر دې باندې کوم حاصل لګېږي، هغه د شعبان په میاشت کې لګېږي. او دا حاصل چې د سړي لاس له ورځي دا د رمضان او د روژې په میاشت کې